إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. ډاکټر صاحب د هغه شخص چې دغه ګډوډي ولري کومې نښانې لري؟ کې په لوړ کې یادونه ځنې وکړو. اول دا کسان معمولا د نورو له درد څخه خوښي احساسوي. کله چې بل څوک ژاړي، بل څوک سپکیږي، یا بل څوک شرمول کیږي، یا بل کس ناکامه کیږي، دی خو ابد نه بلکې په زړه کې د رضایت احساس کوي. دوم دغه خلک نور کسان کستن زوروي. د هدف یوازې هغه خپل غصه ایستل نه بلکې غواړي مقابل کس ته درد او احساس کوي او د احساس ورکړي چې دغه درد احساس کوي یا وې درد دی. د هدف یوازې د غصې ایستل نه وي بلکې غواړي چې مقابل لوري ودردوي او درد احساس کړي. دریم د نورو سپکاوی ورته عادي معلومیږي. نور خلک تحقیروي، بلنډي پوي، سپکې خبرې ورته کوي او شرموي، او دغه شرمول او سپکول د خلکو ورته د تفریح یا د خپل ځان د لوړ ښودلو وسیله معلومیږي. بل د خلکو له ویرولو څخه خوند اخلي. کله چې خلک له ده څخه بیریږي خپل ځان ډیر مهم، قوي او برلاسي احساسوي. بل ډیر کم د رحم او د خواخوږي احساس ښکاره کوي. که بل څوک درد ولري د هغه احساسات ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. بل خپل دغه بد عمل توجیه کوي. که ورته وایي چې ولې دې داسې وکړله، جواب یې دی چې همداسې حق و، باید همداسې مې دی زبرولی وای. دا یوازې ما د درس ورکوي. نو خپل دغه بد عمل توجیه کوي هم او خپل غلطي نه مني. بل دی د کنټرول تمایل لري. غواړي خلک د په خوښه حرکت وکړي، څه ډول چې دی غواړي هغه ډول خلک عمل وکړي، او که څوک یې د خبره ونه مني د هغه د زورولو هڅه کوي. بل د نور کسانو کمزوري لټوي. د خلکو هغه منفي نکتې او هغه کمزوري نکتې پیدا کوي چې ډېرې حساس وي. بیا دی هغه د خلکو منفي نکتې پیدا کوي او د هغه څخه د خلکو د زورولو لپاره استفاده کوي. مثلا یو څوک د خپل بېوزلۍ او د غریبۍ له کبله خفه کیږي، دی هغه موضوع بیا ورته تکراروي او د هغه د زورولو سبب کیږي. بل دا کسان د پښیمانۍ احساس نه کوي. کله چې یو بل کس زوروي د وجدان هیڅ دی نه ملامتوي او د نورو د ناکامۍ په لیدو سره دی خوشحاله کیږي. مثلا که یو څوک په امتحان کې ناکامه سي، یا تجارت خراب سي، یا په ژوند کې یو ستونزه ورته پیښه سي، دی په پټه خوشحالي احساسوي. یو یادونه باید وکړو چې دغه حالتونه ممکن په هغه کسانو کې هم پیدا سي چې هغوی غوسهناک وي. خو د غوسهناک شخص او د سادیست شخص ترمنځ توپیر په همدې کې دی چې غوسهناک شخص کله چې د هغه غوسه سړیږي دغه احساس هم ورسره ختمیږي او دی د نور کسانو د زورولو څخه د خوند او د خوشحالۍ احساس نه کوي. خو په مقابل کې سادیست اشخاص د نورو له زورولو، د هغو د تحقیرولو، د هغو د سپکولو څخه خوند ترلاسه کوي.